افغان چارواکو سره د پاکستاني وزیر د ملاقاتونو تازه جزیات وایي چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانانو شتمني ایثار کړي. جزیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره لیدنه کې ویلي چې دوی د کډوالو د راایستلو پر بهیر خواشیني دي. امیر خان متقي هیله څرګنده کړې چې د کډوالو حقونه باید خوندي شي او باید اجازه ورکړل شي چې خپل جایدادونه خرڅ او سرمایه خپل هیواد ته ولېږدوي. متقي د اسلامي امارت د بشپړ حاکمیت سره په رامنځته شوو پرمختګونو او مختلفو برخو کې په راټوکېدلو فرصتونو مفصل خبرې وکړې. متقي زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت لیواله دی چې ګاونډي هیواد پاکستان سره تجارت، ترانزیت او ګډو پروژو ته پراختیا ورکړي. نوموړي دغه راز ویلي چې دوی له پاکستان سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دي. همداراز ملا حسن اخوند هم پاکستاني وزیر ته ویلي چې افغان کډوالو سره روان چلند هیڅ د قبول وړ نه دی او پاکستان باید د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي، کنه نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابې کړي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند نه کیږي او دوی به په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کوي. اسحاق ډار وویل چې له افغان مهاجرینو سره به ناوړه چلند نه کیږي او دوی به په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. نوموړي وویل د افغان مهاجرینو جایدادونه او سرمایه د هغوی ملکیت دی او اجناس یې هیڅوک نشي ایثارولای. هغه ژمنه وکړه چې پاکستاني امنیتي ارګانونه به په دې برخه کې د هر ډول خپل سر عمل مخه نیسي. دواړو لورو دغه راز د سفارتي اړیکو پر پیاوړي کولو، ګډې همغږۍ، مشترک پروژو او شمېر نور موضوعاتو هم خبرې کړې دي. په دې ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ته د اسلام آباد بلنه ورکړې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.